سلامونه. عبدالرشيد دوستم په رسمي ډول د افغانستان دریم مارشال شو. نوموړي ته د رتبې د ورکړې په مراسمو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله او یو شمېر نورو سیاسي څیرو برخه اخیستې وه. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د دیموکرات ګوند نوماند جو بایډن وایي طالبان او له حکومت سره یې کشمکش د افغانستان کورنۍ ستونزه ده او باید دوی په خپله حل کړي. هغه زیاتوي نه غواړي چې د نورو د کورنۍ ستونزې د حل لپاره امریکایي سرتیري ولیږي. د استرالیا یو خبري اژانس ABC په یو څیړنیز راپور کې وایي چې استرالیایي ځانګړو ځواکونو په 2012 کال کندهار ولایت کې 10 تنه ولسي وګړي په قصدي ډول وژلي دي. امریکا کې د کورونا وایرس تازه جوړ شوي واکسین مثبته پایله ورکړې ده. د راپورونو له مخې دغه واکسین توانېدلی چې د کورونا وایرس پر وړاندې د ناروغانو بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. او د کانکور د ازموینې لړۍ راتلونکي یکشنبې پیلیږي. د ازموینې ملي اداره وایي چې د کانکور ازموین به په 4 مرحلو کې په مرکز کابل او 33 ولایتونو کې ترسره شي.